اتم نور کوم موبایل خو دې زی ته راورسو که نه مور دې نصیحت خان ته نور نصیحتونه مه کوه. دا ته ماته څه کې مور د دې نصیحت خان نه پې ځان خلاصومه. هلکه دوسته په پبجي کې کوم لیول ته ورسېدې؟ هلکه ما د پبجي نه بس کړي دي او ډېر وخت مې ټیک ټاک له ورکړی دی او زما لایک او فالوور نن سبا ډېر په تیزۍ سره روان دي. په لږ وخت کې به دي رور یو ډېر غټ مقام ته ورسي. یار ما ته هم چلو ښایي چې ستاسو په شان غټ مقام ته ورسو. جوړیا ستا د سکول پرنسپل هم تا نه شکایتونه شروع کړي دي او د مدرسې قاري صاحب هم وایي چې سبق له نه راځي او په مخه چوټیانې کوي. اوهو داجي دا خبره تا بل وخت نه شوه کولی. هر ځای کې لګیا او ما شرموئ ته ولې نه پوهېږې؟ اوهو بچیا زه په هر څه پوه یم خو خدای دې تاسو پوه کړي او ستا د دوستان دم زما بچي دي. بچو دا وخت ستاسو د تعلیم او د سبق دی د دې موبایل نه قلار شئ خپل وخت قیمتي کوي. دا وخت ستاسو د زده کړې دی که دا وخت درنه لاړو نو بیا واپس نه راځي. د ځان دشمنان ولې جوړېږئ؟ حاجي همداسې به کوو. ښه داجي تاسو اوس کور ته ځئ او زه در پسې درځمه چې څه خبره وبدلئ نو ما ته به یې په کور کې وکړې. ډېره ښه بچیا ډېره ښه ده. هلکه دوسته تا خو ویل زما پلار ډېر سټایلش دی او زمونږ ګاډي او جایداد او داسې نورې ډېرې خبرې دي. تا پلار خو ډېر سیده ساده سړی ښکاري. تا چې څنګه ویل هغسې خو نه دی. هلکه دروغ خو د چا د پلار نه دی. هر سړی وایي جنون ده وایي چې زه چله شو. هلکه ملګرو چپ دا شته مذاق او پوره او نور خاموشه شئ او زه دغه لاړم. روزانه به اجازونه پاڅول کله چې د دروغو نه قرار شي. دا خو ډېر وړاند بوکې دی. دا یې په ځان باندې څه نخرې کړي دي خدایه پاک. اوهو یو خو ته د ټچ موبایل نه وزګاره نه شوې او دې ټچ موبایل خو درنه بچي او خاوند هیر کړي دي. زه خو د خپلو بچو تپوس کومه خو ستا له تنګه راغلی یم. موبایل ته مې په قلاره نه پرېږدې. ته په دې موبایل کې څه ګورې؟ توبه وباسه. دا وخت ستا د موبایل د کتو نه دی. دا وخت ستا د مونځ او دس د ذکر او د توبو دی. ټیک ده زه به مونځ او دس او ذکر شروع کړمه او ته به څلورو میاشتو له لاړ شي او زه به دا موبایل ختم کړمه. بس ټیک ده زه به څلورو میاشتو نه لاړ شم خو ستا هغه نازبین زوی به څوک سنبالوي؟ ولې زما زوی چی چل کړی دی؟ ستا زوی به نور څه وکړي؟ د سکول او مدرسې نه چوټیانې شروع کړي دي او د لوپرو ملګرو سره ګرځي ټیک ټاک یې کوي ټیک ټاک یې. مور تا ته ما 20 پیرې ویل دي چې دا داجي دوه کا. ما ملګرو ته خپل ډېر ښه پوزیشن جوړ کړی و. زما د ملګرو د مخې په بد حال راغی او زه یې ملګرو ته وشرمولم او ملګرو راپورې خاندل. بچیا ته هم دې غریب پلار رالوی کړی ځان مې خاورې ریکو او ته مې ګل کړې او د دې دپاره چې زما زوی د سیالو سره سیال شي او ښه تعلیم وکړي او لوی سړی ته جوړ شي او نن د ملګرو د مخې ته په ما شرمېږې. ډېره د افسوس خبره ده ډېره. داجي دا څه ناشنا خبره نه ده چې ته په ما تعلیم کې. دا هر پلار په زوی تعلیم کوي واده ورله کوي او کاروبار ورله جوړوي او په معاشره کې دا سلسله روانه ده. دا څه ناشنا کار نه دی چې تاسو یې په ما کوئ. او باقي د ټیک ټاک خبره شوه د پبجي خبره شوه دا څه ناشنا کار نه دی. هر سړی کوي. مور زه لاړمه خو دا داجي پوه که چې ما خپل ژوند ته پرېږدي. سړیه ته ولې د دې هلک نه قلاریږې
اول د موبایل غوښتو هغه دی ولا وانه غستو اما د خرچې د روپو بچت شروع کو نو پاغې مې ولا موبایل واغستو او ځان لنډن کومه چې زما زوی ستونه کړیږي او خوشاله وي پتا باندې هغه څه بوج دی چې ته نه قلارېږي ګوره ښځې څنګه چې ستا زوی دی او ته پې خفه کېږې داسې زمان زوی دی زه پې هم خفه کېږم ښځې زه خپل زوی له ښه تربیت ورکول غواړم زه یم چې زما زوی ښه تعلیم وکړي او غټ سړی ته جوړ شي ګوره سړیا غټ سړی ته مه جوړوه خو خپل ژوند ته پرېږده ته به بار بار تنګې که دې هلک د ځان سره سچل وکړو نو ته به زما نه روغ پاتې نه شې ګوره ښځې ستا دا مینه او د هغه عادتونه او دا یاران دوستان دا به هغه ډېر غلط ځای ته ورسوي او بیا به ارمان وکړې خو وخت په تېري ګوره ما د خپلو مشرانو نه اورېدلي دي چې د ماشومانو سره د مور او پلار ډېره مینه او د ماشوم دپاره ډېرې روپۍ او ډېر سہولتونه ماشوم د تعلیم نه وباسي او ته نه غواړې چې ستا زوی تعلیم وکړي بس که بس که تا ډېر تعلیم کړی دی چې په زوی به تعلیم وکړي هغه بل دې تعلیم وکړو او غټ افسر شو او واده دې وله وکړو د ښځې سره لاړو جدا شو اوس دې تش تپوس هم نه کوي خو ښه خبره دا ده چې د نن نه بعد به ته دې هلک ته هېڅ هم نه وې زه به یې په ښه طریقه سره پوه کوم ټیک ته ټیک ته چې ته یې کنټرول کولی شې نو ډېره ښه خبره ده ته پوه شه او زوی دې پوه شه او باقي د زامنو خبره شوه نو یو پلار اووه زامن ساتلی شي خو اووه زامن یو پلار نشي ساتلی او زما د الله مل شي ما ډېر عمر خوړلی دی او لږ پاتې دی پس د دې نه به زه د زامنو نه سته مو وساتم او باقي ستا زامن چې زما سټ ته راخیږي او ما له نیغ نیغ جواب راکوي او د هغې وجه دا ده چې زه ورته معمولي قار شم نو ته یې ځان سره به سیچل وکړي او ته موبایل ته کښېنه او ستا نازبین زوی دی بهر ملګرو سره ټیک ټاکې جوړوي ټیک ټاکې ډېر ښه کار دی زور وله ورکوي زور او زما خو دې الله مل شي ځه ته خپل ژوند خوړلی دی اوس هلکان خپل ژوند ته نه پرېږدې هلکه پلار خو ورته بیا کارېدو نه مړه ما نو خو خدای داسې مور را کړې ده چې زما په سر یوه خبره هم نه وړي او هغه به یې پوه کړی وي خیر دی د پلار خیر دې ساته نه یار زما پلار نه دی اوس هم نصیحت خان دی هر وخت نصیحت وي او غوسه وي او قار وي بس یار څه وایي ورسره د خپل کور په کار ښه پوهېږي ملګرو پرېږدئ دا خبرې راځئ چې لږ وخت وکړو مور السلام علیکم وعلیکم سلام چېرته خیر هلک خدای زه بخه مور جان نن دې څه ناشنا کار ونه کړ زویه ولې چې د ښځې نه پټ رالېږه مور تاسو ته پته نشته خو ساحل ډیر ګډوډ او بل طرف ته روان دی هغه څنګه مور د لوپرانو او بدنامو خلکو سره بهر کینی پاسي او خلک یې بهر ډیره خبرې کوي تاسو ته خو پته نشته خو بهر موږ ډیره خبرې اورو ډیره غټه بدنامي به جوړه کی د څه بدنامي او د څه پیغور دا خلک زما د زوی پیشن جامو پیزار ته ټینګېدی نه شي د دروغ پورې جوړوي دا خلک باسي زما د زوی نه سوځي مور خیر تاسو یې په طریقه پوه کوئ چې لږ احتیاط کوئ نو زه هغه پوه کړم نو ته د کومې ښی خو تا قدم اوچت کړی دی او هغه پېښوده دی تر اوسه پورې مې ته پوه نه کړې نو هغه به څه پوه کړمه مور خیر زه به تعلیم لتلم او داسې لوپر به نه ګرځېدم او نه مې د چکرو شوق کړلی نو څه چلو شو چې دا تعلیم وکړو ستا تعلیم موږ له څه پیدا راکړه نو تعلیم دې وکړو نو سرکاري نوکر شوې واده دې وکړو له ښځې سره جدا شوې خواري دې سره منګه وکړه چې مېوهداره ونه شوې نو مېوې د نه پردي خلک خوري مور چې زه په سهولت یم او په تاسو بوج نه یم نو ښه خبره نه ده ډېره ښه خبره ده هر وخت د ښځې رونه را روانې وخت ناوخت بله نشته یو ځي او بل راځي یو ځي او بل راځي او په هر هفته کې خواښې خامخا راځي او اوښې دې په خپل کور کې کم او ستا کره زیات ناست وي نو مور تاسو هم راځئ که زه ځان سپکومه چې ستاسو کره درځم او چې زه درشمه نو ښځې د سترګې په بډو باندې منډلي او کله واړه وهي او کله له کور لوښي یو بل له راچوي کله یو چل کوي او کله بل چل کوي خو چې زه د دروازې نه رابار شم نو روغه موټی بیا او ستا د ښځې دا مطلب وي چې ما ته کور خوښه وي چې زما خلک په ډاډ زړه باندې ځي او بیا راځي او خانه زه ماشومه نه یم زه په هر څه باندې ښه پوهېږم مور څه به ووایو نو یا نه را ته به څه ووایې ته چې د سخر کره ځې نو چرګانو فروټ او سبزیان یې دا شاباري دي اخیستې دي ته څه وایې چې دا نه خبرېږي زه خبرېږم او تا کله دا سوچ کړی دی چې زه دې مور او پلار وړوکی رالوی کړی یم او چې په غلطۍ باندې زه دولس ویسم چې دوا ترې واخلم او ما ته د خپل تعلیم خبرې مه کوه ستا نه خو زما لور ښه ده چې هر وخت مې تپوس کوي د دې نه به ښه وی چې ستا په ځای مې په لور تعلیم کړی دی نو ډېره به ښه وی مور زه به لاړ شم او ځه چې ښځې ته نه خبر نه شي بیا به درنه تپوسونه کوي چې څه دې وله وړي او څو روپۍ دې وله ورکړې او خیر دی که د اوښو کره بېدرې غار سوړې راوړي د هغې تپوس ته نه کوي
یا خدای پاکه کم وخت پاتې شوم مشره دا خلا زه کود در پسې درتلمه ته ښه ته په لار کې رالې ولې خیر شه مشره ستا زوی خو ما بار بار پوه کو خدای نه پوهېږي نه زما زوی څه کړي دي ستا زوی خو لوپر دی خو زما ورور هم لوپر کوي او په ګډ وډو سر کړی دی تعلیم نه ویستی دی په ریکارډینګ او په چکر وګرځوي زوی دې پوه که بیا به زما نه ګیله نه کوي ډېره ښه ده جي زه به یې پوه او مورو بچوړیا ولې خیر و او مورو خیر دی خو زما د ټولو ملګرو سره آیفون موبایل دي او زما سره نشته زه ورته ډېر کړېږم بیا ته ولې غم کې زما په ژوند کې به ته هېڅ هم نه کړېږي موبایل په څو دی مورو په 1,00,000 روپۍ دی یو به زه خپل موبایل ورکم او څه به تاسو پیسې راکړئ بچوړیا زما سره خو روپۍ نشته خدا خور سره چې زما والې پرتې دي هغه به راولې خرڅې به یې کړي ځان له بې موبایل والا مور ډېره ښه ده خو پلار ته به دې څه نه وایي چې ما د موبایل لپاره والې خرڅې کړي دي ډېره ښه ده مورو ښځې زه چې څه نه یېرېدم هماغه وشو ولې خیر څه سړیا زوی دې لوی لوی ډنډې لړلې دي ولې څه چلې کړی دی یو کس راته وی چې زوی دې زما رور لوپر کو او د تعلیم نه یې ویستو او بل کس راته وی چې ستا زوی د لوپر او بدنامو خلکو سره ګرځي چې په هغه لوپر پسې لاړم نو ما ورته وی چې نن نه پس به زما د زوی سره نه ګرځي نو هغه ویل چې ستا زوی زما نه په لکونو روپۍ خوړلې دي چې هغه پیسې ماله راکړې نو بیا به ورسره زه نه ګرځم او د سکول پرنسپل وله چوټي ورکړه چې نن نه پس په دې سکول ته نه راځي ویلې چې ستا د زوی په راتلو زموږ د سکول ماحول خرابېږي او د مدرسې نه یې وویستو د سترګو غړول نه وویستم او موبایل مې ترې واخیستو او پابندي پرې شروع کوم سړیا موبایل به دې ته نه اخیستو ما به په قلاره باندې پوهه کړو د دې هر څه باوجود بیا هم ته د هغه وکالت کې ستا دې چلونو خو هغه دې مقام ته راورسو چې اوس یې راټینګول ډېر ګران شو خیر دی موبایل ولا ورکړه اسکول ته به هم ځي او په زور ګرځېده به هم نه کوي موبایل خو ولا په یو حالات هم نه ورکوم موبایل خو دې ځي ته راورسو که نه مور دې نصیحت خان ته نور نصیحتونه مه کوه زما او د ده نن اخرنۍ ورځ ده بیا دا ته ماته څه کې مور د دې نصیحت خان نه پې ځان خلاصوم بیا پام کوه چې ډک ونه کې रिक्शा बुक करें शिकार वाले रास्ता दें एम्बुलेंस को इमरजेंसी में जा रही है गाड़ी को रास्ता दीजिए एम्बुलेंस को रास्ता امور او پلار دی ولې ډز وکړو د پلار نه تنګ راغلم سرجي ها دا راته ووایه چې مور ولې نشته هغه رانه په غلطۍ وځي د پلار نه پسه تنګ راغلی زما پلار به کله وي د دې هلک سره مه ګرځه کله به وي د دې هلک سره مه ګرځه کله به وي د ناوخته کور ته راغلی ستا متعلق ما اورېدلي دي چې ده به قسمه قسم موبایلې بدلولې او داسې مختلف ډریسونه او د داسې ډېرو روپو سره به یې شپې ورځې سبا کولې دا پیسې به ستا سره
کوم ځای نه راتلې؟ دا روپۍ به ماله زما مور راکولې او زما پلار ما سره هېڅ ښه نه دي کړي. ستا مور به ګل ګنډل کول او که په کور کې د سویټو دکان کولاو کړی نو دا پیسې به یې ستا د پلار نه راغستې او تاله به یې په مختلف ډریسونه کول او مختلف موبایل به یې دله پرې اخیستې او ستا د پلار په وجه ته د غر نه پناه وې او تا ته پته شته چې ستا یو ډز څه چل وکړو؟ ستا ډز ستا د مور سر تور کو، ستا ډز ستا د مور او ستا د خویندو خوشحالي واغستې او ته همیشه دپاره په معاشره کې یو پیغور جوړ شوې او کله چې هم تا ته دا ډز را یادېږي چې تا په خپل پلار ډز کړلی نو ستا ضمیر او ستا احساس دا به تا ملامته کوي او ستا به د ځان نه په خپله باندې کرکه کېږي. ته د همیشه دپاره د معاشرې دپاره یو پیغور جوړ شوې. پیغور دا راته ووایه چې په خپل پلار دې ډز وکړو او هغه دې مړ کړو سخت پیماندیا لري؟ او جي خفه یم چې دا جی جان دی د الله د یاري خپل مور و پلار ته کولی څومره بخوا لکه څنګه چې د پولیسو د یاري دا جی جان شروع کړي دي. خو خیر خپلې خبرې را غونډومه هسې تا چې کوم ډز کړی دی نو دې ډز زما په خیال چې تا په خپله همیشه زندګۍ خپیمانه کوي. ولې چې د دې ډز نه بعد ستا د ژوند څه مقصد نشته او نه ستا ژوند څه معنه لري. ولې چې په معاشره کې په مور و پلار ډز کول دا بالکل ناشنا خبره ده او تا یو ناشنا کار کړی دی چې خپلې قبلې ته دې ډزې کړي دي. خو خیر خپلې خبرې را غونډومه انسپکټر صاحب ستاسو یو جهان مننه ستاسو د وخت راکولو. خو زه به ستاسو نه یو څو مهم سوالات کوم ځکه چې دا خلک ګوري چې کله دا واقعیات وشو او تاسو موقع له لاړئ د هغه موقع حالات په کم حالات کې چې د مور پلار د زنکدن په حالات کې د پلار او تاسو وایي چې د هغه اخري خبرې هغه به زموږ سره شریکې کوي چې د هغه د زنکدن په وخت کې د ده متعلق اخري څه خبرې وي. جی سر ډېر د افسوس خبره ده چې زه تاسو دا خبره ایکسپلین کوم. کله چې موږ په عین موقع باندې لاړو او د ده والدین چې موږ ولیدو نو هغه په وینو کې لت پت پراته وو او بیا د هغې نه بعد چې موږ د ده والد صاحب راوچت کړو نو د هغه د خولې اخرني سوال جواب دا و چې زما بچی معشوم دی، نادان دی، ناپوهه دی، غلطي ته شوې ده او تاسو داسې نه چې دته څه ضرر ورسوئ نقصان ورسوئ. د هغه اخرني سوال جواب کوم. نو دغه الفاظ چې دي نو دې زموږ په وړاندې کې لارې. انسپکټر صاحب دا راته ووایئ چې هغه مقام او حالات هم تاسو ولیدو هر څه مخامخ دي د دې په حوالې سره ستاسو د معاشرې د والدینو او د عوام ته څه پیغام دی؟ بالکل دا حالات خو د سنپنانو ټولې دنیا ولیدل خو زه به خپل میسج ورکړم دا والدین دپاره چې ستاسو بچي چې دي مینه ورکوئ خو په لیمټ کې خپل بچو سره دومره مینه کوئ چې په هغوی باندې ستاسو لاس لپاسئ ستاسو نه ګډ وډ کېږي نو داسې قسم مسلې به بیا زموږ مخې ته نه راځي. ډیره مننه شکریه انسپکټر صاحب ستاسو د وخت راکولو یو جهان مننه. تاسو تللی شئ. ځه د مور او پلار زیاته مینه او زیات سہولیات او زیاتې روپۍ د ماشوم ټوله ګډه وډه کوي. د ماشوم سره د مور او پلار زیاته مینه د هغو ښه تربیت کول دي بیا به ترې داسې حالات نه جوړېږي. د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.